څنګه خپله غوسه کنټرول کړو؟ سلامونه دوستانو. نن ورځ موږ د غوسې په اړه خبرې کوو. د هغې د تاوانونو، عواملو او په دې باب چې څنګه یې کنټرول کړو. غوسه د انسان یو طبیعي احساس دی، خو که هغه تر حده زیاته څرګندېږي او تکراریږي او په سم ډول مدیریت نشي، نو ډېر زیات زیانونه رسولی شي. د غوسې تاوانونه: که چیرته موږ خپله غوسه په کنټرول کې ونه ساتو، نو نه یوازې زموږ رواني حالت ته زیان رسوي او موږ به په یو سوځونکي ذهني تنور کې اوسیږو، بلکې دا احساس خلکو سره زموږ اړیکو، سلامتیا او د تصمیم نیولو وړتیا ته هم غټ نقصانونه رسوي. د قهر او غوسې رواني ستونزې: غوسه د ذهني فشار، خفګان، تشویش او اضطراب لامل کیږي. کله چې غوسه زیاته شي، نو له کنټروله بهر وځي او ورسره د انسان ذهني او عاطفي وضعیت خرابېږي. د غوسې تني یا بدني زیانونه: د غوسې پر مهال په تنه کې د کارتیزول او ادرینالین بهیدل زیاتیږي او دا د شدید سترس لامل کېدای شي. د زړه درزا یا ټکانونه چټک کیږي او دا د وینې د لوړ فشار په ګډون د زړه بیلابیلو ناروغیو ته چانس برابروي. غوسه یا قهر د بدن د مقاومت سیستم کمزوری کوي. قهر او غوسه کېدل معده او کولمې زیانمنوي. د غوسې دوامدار احساس په څټ اوږو او د ملا په عضلاتو کې د دردونو راپارېدلو سبب کیږي. ټولنیزو اړیکو ته د غوسې د احساس زیانونه: کله چې غوسه په چټکۍ سره ښکاره شي، دا ممکن د کورنۍ غړو، دوستانو او همکارانو سره زموږ اړیکې خرابې کړي. د غوسې تر تاثیر لاندې چا سره ترخې خبرې یا چلند کول ممکن خلک زموږ څخه لرې کړي، زموږ سره د هغوی علاقه له منځه یوسي او موږ ته د هغوی د سپکاوي لامل شي. غوسه او د تصمیم نیولو کې ناکامي: غوسه زموږ ذهن کې ګډوډي رامنځته کوي چې دا د سم تصمیم نیولو مخې کې خنډ جوړوي. کله چې په غوسه کې نه پوهیږو چې کومه خبره یا کړنه سم او غوره ده او کوم نه دي. لاس اچول: که غوسه کنټرول نشي، ممکن ډیر کله خبره لاس اچولو ته هم ورسیږي. دا نه یوازې د غوسه کیدونکي کس خپلې روغتیا، بلکې د شاوخوا خلکو سلامتیا هم د خطر سره مخامخ کولی شي. او اوس د غوسې لاملونه: غوسه د بیلابیلو عواملو له امله پیدا کیږي. ځینې عام عوامل یې دا دي: د تمې او انتظار نه پوره کېدل. کله چې یو وضعیت یا عمل په بشپړ ډول زموږ د تمې مطابق نه وي، نو موږ غوسه کیږو. د کنټرول احساس له لاسه ورکول: کله چې موږ احساسوو چې د یو وضعیت کنټرول مو له لاسه وتلی او بېوسه یو، نو دا احساس او حالت هم غوسه راپاروي. بې عدالتي: که احساس کړو چې موږ یا زموږ بل یو نږدې کس سره ناانصافي کیږي، نو غوسه کیږو. د ژوند فشارونه: ډیر کار، اندېښنې او د ژوند د نورو برخو فشارونه هم غوسه راپاروي. د نه ابراز شوو عواطفو راغونډېدل: هغه احساسات چې موږ په دننه کې پاتې شوي او په خپل وخت ښکاره شوي یا اظهار شوي نه دي، بالاخره په غوسه بدلیږي. او د غوسې د مخنیوي لارې: ژور تنفس: کله چې د غوسې په حالت کې یاست، نو هغه لومړنۍ او تر ټولو اغېزناکه طریقه چې کولی شي ستاسې غوسه راکمه او تاسې ته بیرته پر خپل ځان کنټرول درکړي، د 10 ثانیو د تنفس تخنیک دی. مخکې له دې چې د غوسې تر اثر لاندې ړوند تصمیم ونیسئ او کوم ناوړه خبره یا چلند وکړئ، نو یو ګوشه ځای ته لاړ شئ. د پزې د لارې په ژور ډول هوا داسې خپلو سږو ته ننباسئ چې د هوا دغه ننویستل 15 ثانیې وخت ونیسي. تر دې وروسته د 2 یا 3 ثانیو لپاره هوا دننه وساتئ او تر هغې وروسته ورو ورو هوا بیا د 5 ثانیو په ترڅ کې خو دا ځل د خولې له لارې بهر ته وباسئ. د دغه کار ټول جریان باید 5 یا 6 ځلې تکرار کړئ. دې سره به تاسې ذهني سکون ترلاسه کړئ. د
د خبرو ځنډول. کله چې په غوسه یاست نو خپلې خبرې او عکس العمل لږ وځنډوئ. لږ تم شئ، فکر وکړئ او حالات وسنجوئ. دا کار تاسې سره مرسته کوي چې ترسره شوی کار او خپل عکس العمل نسبتاً په سړه سینه وڅېړئ. د غوسې د دلیل پیدا کول. که تاسې د غوسې پر مهال له ځانه داسې پوښتنه وکړئ چې زه ولې غوسه یم، نو دا به تاسې د ځواب ورکولو ته وهڅوي او د ځواب موندل به تاسې سره مرسته وکړي چې د خپلې غوسې علت پیدا کړئ او وپوهیږئ چې آیا وضعیت په رښتیا هم همدومره بد او جدي دی او که نه تاسې ته ښکاري. بدیل فعالیتونه. کله چې د غوسې احساس کوئ، یو څو دقیقو لپاره ځینې فزیکي فعالیتونه لکه قدم وهل یا یو اندازه نرم ورزشي تمرینونه کول به ډېره مرسته وکړي چې تولید شوې منفي انرژي په یو شکل مصرف او ستاسې جسم او ذهن آرام شي. خپل احساسات څرګندول. د خپلو احساساتو او عواطفو او له دې ډلې د خپلې غوسې په اړه په آرام ډول خلکو سره خبرې وکړئ. هغوی سره د خپلې غوسې دلایل شریک کړئ. د هغوی نظریات واورئ او مشورې ورڅخه وغواړئ. او په پای کې دا چې غوسه یو عادي او طبیعي احساس دی، خو د هغه کنټرول کې ساتل ډیر مهم دي. که موږ د غوسې لاملونه وپیژنو او د هغې د مخنیوي لارې چارې عملي کړو، نو کولی شو خپل ژوند ته سکون راوړو، روغتیا ولرو، د نورو خلکو سره ښې اړیکې وساتو او له خپل ژونده کافي خوند واخلو. نو د غوسې په کنټرول سره تاسې کولی شئ د خپل ژوند کیفیت ښه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم.